هغه لومړنی مخلوق و چې الله جل جلاله ته سجده وکړه نه بلکې الله جل جلاله ته مخامخ خبرې کړې وې هغه دومره نږدې و چې فرشتې به د ده له علمه زده کړه کول خو یوه غرور یوه خبره چې زه بهتر یم وویل او تر دې ستر عزت یې له لاسه ورکړ بلکې د الله جل جلاله لعنت پرې وویل شو شیطان لومړی عابد و ساجد و د ایمان سمبول و خو چې غرور یې زړه ونیو نو د الله جل جلاله د رټل کېدو او د دوزخ د ژمنې مستحق شو دا کیسه د شیطان نه ده دا د هر هغه انسان کیسه ده چې عبادت کوي ایمان لري خو یو وخت ووایي زه بهتر یم نو بیا ورته هغه څه پیښیږي شیطان ته پیښ سوي وه په خپل ایمان مغروره مه اوسه عاجزي کوه غرور د ایمان قاتل دی یا الله زموږ زړونه د غروره وباسه عاجزي را زده کړه او موږ ته داسې ایمان راکړه چې شیطان ته هم بیل ښکاره شي که دا ویډیو دې زړه ته ولګېده نو حتما سبسکرایب وکړه نظر مو راسره شریک کړه چې راتلونکې ویډیو باید د څه په اړه وي او راتلونکې ویډیو یوه نوره هم ژوره ده نو تاسې به یې د لاسه ورنه کړئ